چې تر څو پورې زما په امت کې دغه درې شیان وي نو تر هغه وخته پورې دا زما امت هیڅکله نه ناکامه کېږي، هیڅکله پر شا باندې نه ځي، نو دا به همیشه کامیابه وي چې تر څو پورې دغه درې شیان وي. دغه یو ښایسته حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث تاسې ضرور واورئ او مخکې د سره شیر کړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي درې داسې شیان دي چې تر څو پورې دا زما په امت کې وي زما امت به هیڅکله ناکامه نه شي. اول دا چې همیشه رښتیا ویل، دروغ نه ویل. دویم دا چې فیصله کول په عدل او په انصاف سره فیصله کول. او دریم دا چې کله یو څوک تا څخه مرسته وغواړي، مدد در څخه وغواړي، د رحم غږ در باندې وکړي، هغه باندې رحم کول، د هغه سره مرسته کول، د هغه سره مدد کول. دغه درې شیان چې په د چا کې وي الله به هغه کس هیڅکله نه کړي ناکامه. الله به هغه څوک هیڅکله نه کړي ناکامه چې په هغه کې دغه درې شیان پکې وي. نن دروغ هغه داسې عام دي چې بالکل دروغ ته نن سبا خلک دروغ وایي نه، دې ته ګناه وایي نه. په بازارو کې، په تجارت کې، په کور کې د ماشومانو مخې ته هم موږ دروغ وایو. نو دروغ داسې عمل دی چې الله قرآن کې فرمایي چې لعنت الله علی الکاذبین، د الله لعنت وي پر دروغجنو باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دروغجن کس به د جنت بوی هم ونه ویني. او بل په حق باندې فیصله، نن سبا د حق فیصله خو بالکل ستنه. او بل دا چې چیرې یو کس تا څخه مدد وغواړي، مرسته څخه وغواړي، هغه ته موږ په کم نظر ګورو، په سپک نظر ورته ګورو. مرسته خو لا لرې خبره ده چې د چا سره مرسته نه کوو، په زړه کې په شا باندې رحم نه راځي. نو تر څو پورې که چیرې دا عادت په موږ کې نه و نو هېڅکله موږ نشو کامیابه کېدلی. نو دغه ویډیو د ثواب په خاطر باندې شیر کړئ. کېدلی سي دا حدیث یو څوک واوري، د هغه زړه د دې حدیث سره بدل سي، هغه پر دې حدیث مبارک